ویم د خیره اختر ته خو 2 ورځې پاتې شوې او انشاءالله قربانۍ له به څاروي الو داسې کار کومه چې ټولو خلکو څاروي اغوښتي او موږ لا نه دی اغوښتي خو داسې کار کومه چې بابا ته وایم چې راځه قربانۍ له څاروي الو د خیره چیلې به والو نه لرې شه ګډه به والو د خیره ګډه کې غوښه هم ډېرې د خیره خو داسې کار کوم که نه چې ورځم او دا چې ګل ته وایم چې راځه څاروي الو د خیره د خیره ورځه پې الله دې رحم وکړي وایم دونه ګرمي ده الله یې لږ باران وکړي نو د هغه ډاکټر د پیمان اوبه هم سیزي اوس سره قربانۍ څاروي به تېرې اخیستل غواړي هغه ته ورته ګوره نشته چې منډۍ ته لاړ شو چې څاروي والو یاره خو دا چې ګوره زه راغلم وایم ښه ده چې رالې د خدای ظالمه ته غواړي چې یو څاروي والو ښکلي شانو د قربانۍ لپاره نه د قربانۍ له څاروي الو نو څه کوو ولې چیلي ولې والو خو غټ څاروي الو که نه ویمې دا چې ګوله داسې کار دی که نه چې غټه ګډه به یا الو او یا به غټه چیلې الو دې ته وګوره ای د خدای ظالمه وایي صرف پخپله به یې خوري چاله به ورکوې نه وای دا چې ګوله غټه میخه ویم چاله به نه ورکوو ښه ځان له به برس کې سنبالو خو ډېره اوس په باندې خپلې اصلي وایم چې کوم سړی قرباني وکړي که نه لومړی به دې غریب کړېږي دا چې ګوله نو بیا به ختمه شي نو ویم ختمه نه شي بس په هغه ټیم به زمونږ وشي خبره ختمه ویم ښکلې شان څاروي ګورو او ځان بیا والو ښه لکه دا ثواب کار دی بس ویم زه یې په خپله داسې ګرځوم دې کوڅو کې ښه ای د نر بچیا ای د نر بچیا بچې 3 سیرې کړو د خیره اورې یو حصه به زمونږ شي او 2 چې کم دي یو به د غریبانو شي او یو چې کم ده دا به د خپلو خپلوانو کره ورکړي خپلو خپلوانو کره ترور کره به هم څه به خیره ماما کره به موړم تا له به لسته سوګند درکړي ځه دا چې ګوله نو دا راته ووایه چې اوس په کومې میلې ته ځو دنیا میلې دي چې کومې ته لاړو به د څاروي خبره چې کوم ځای خوښه شوه دا چې ګوله ګوره غټو ښکرو والا نه الو ښه اځنه چې ښکرو کې مې داسې اوچت کړي اونې ته مې وولي ښځه راځه سړیه ناوخته یې راباندې شبه ده راځه دا چې ګوله مړه زه وایم چې اوښ به والو ښه مړه سړیه راغه پاسه راځه ووالي اوس اوښ پکې چا راوستې دي دا چې ګوله وایم داسې کار دی که نه چې څاروي پسې به بیا ځو اول ورځو هغه جوړه الو د ټیلر نه د خدای ظالمه په خپو کې د چیلي اډوکې دي ویم سورې دې کړمه راوبړنده لکه زوی که نه نه که نه دا چې ګوله اوس ورځو او دا جوړه الو بیا به څاروي پسې لاړ شو دا ویم جوړم د له علم سپلیم د له علم خو له اول د څاروي غم کوم که نه نه اول به دا جوړه رالو ښه یاره خو ښځه راځه چې لومبې ستا را کار وکړمه ښځه راځه ویمې جوړه رالو او بیا به سپلو پسې مرشو ښه او بیا به څاروي پسې ځو ښځه راځه سړي اختر دی نو ښځه نن څونه ګرمي ده السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه استاد یې ښې ټیکټاکې جوړې استاد یې کپړې تیارې دي تیار به چې کنه اختر د اولاد ورو دي یا نو ما ته پته چې 2 ورځې دي خو یم په کور کې دی ولې کړ سره ماښام دا چې ګوره نه اوس هم نه وي تیارې ولې کتل تیارېږي به کنه اختر له راغونډ تیارې دي یا نه ماله به تیارې شابه بچې تیارې به تڼۍ پکې لا نشته که تڼۍ پکې ولګوي بیا به یوسو صرف تڼۍ پکې پاتې دي تڼۍ پکې پاتې ویمې داسې کار دی که نه دا چې ګوله چې هغه ټیمپیس والا تڼۍ راله پکې ولګوه دا لا څنګه تڼۍ دي دا ټیمپیس والا تڼۍ راغلي دي نوې چې ټیم پکې ګوره زه بیا پکې مال هم ولګوه صحیح ده مدام لیوانې دي ما ته پته لګي ولې دا لیوانې دي ټیمپیس والا خو ما ته نه لیدلي داسې که دی دا ګوره ښه دا ټیلر دی ټیمپیس پته ته نه لګي دا زما ملګري چې ټیمپیس والا تڼۍ لګولي دي پته مته نه لګي ښځه استاد به خفه کېږم په ایمان به هم زم لیونې کړم او تیم لیونې کړې څه راوړي ګرمه لګانو اوزه لاړو دا څه په لیوانیانو سر دی یا خفه نه شو استاد لاړو ځه موږ څاروي نو ښه قربانۍ له السلام علیکم السلام علیکم استاد جی څنګه خیر ټیک ټاک جوړي دا ته ولې سبزه تیارې کنه ښه راواله لګي تیار دي نه راواله راواله سبزه دا خدای ظالمه تا ته خو ما ویل چې ما له پنجېدارې سپلی جوړې کړه دا اوس ته څه داسې نو پنجېداره به له جوړې کړم که نه کله به جوړې کړي
جوړه به کم ده لکه جوړې به کم ده اے ماما او زما غراواله زما غلي کړي جوړ کړی دي ستا هم دي دغه دي پردي راواله کوم دی له شابه سره وایي سړی سامان یې څنګه سازي کړی دي ستا غدا دي نیلی دا والا مالا نور سازي کا څنګه نور ولې داسې نه یادې کړو ولې تا د مامي مالا په چما کولا غوخه ګورونه استاجي کو دانشته ولې بسنګرانه بجا کې ته وایو سړیا خو اختر دوه ورځې پاتې دي ولې نه کم بیا خو لیکي کړه سړیا ولې نه کېږي دوه ورځې پاتې دي بس موږ لاړو استاجي ځکه پیدا بس سپېټ ولول شي پنه ولې نشم جوړول بس ما خراب ولا موږ سپېټ راکې ها صحیح ده ځه بس بس ما غا بورغه او مالا ګورونه کولا کا صحیح ده السلام علیکم وعلیکم السلام دا په کومې راوستم وای په کومې راوستې ویم دونه راشته که نه نو څه په دې رانه خوږ کي دا مخامخ منډی ده وګوره ورته زه نه سره ورځم راځه ویم ته به هلته نه ځې بل څاروي ګورم او کومې واغستو بس روانو مې او راځم دلته کښېنه نه هم ځان سره بوځه د جاړه مړ او دلته کښېنه بس یو مین کې راځم که نه نه کنه تاجي ګوله زه هم دا څاروي لګینم که نه ویم بیا به ووینې اوس دلته کښېنه چې څاروي وګورم چې ګرانجي وکړه ځان دي که نه ځه ښه چې ته ځمه ښه اوس دلته ولاړ یم ځه او که نه چې ته روکړې شي سړیا ښه شابه زه به انتظار کوم دا څنګه چل دی دا څونه وخت یې واغشته زه خو سم ستړی کړم کله به راځې خدای زما په توبو توبه ده دا جګونه ولې نو د هر یو چې کوم ته نږدې کېږي څاروي ته 1 لک 1.5 لک 2 لکه دا به څه کوو به داسې کار کوو ځکه چې چیلي به والو که نه او ښکلې قرباني به پرې ځان له وکړو نو چیلي به یې اغوښتې و که نه وابلو که نه مخامخ ځای ته ورځو دواړه هلته به والو ښه راځه السلام علیکم وعلیکم السلام ورور راشدې څو پیسې لاس مې وکړه السلام علیکم راشدې څو پیسې دا 150 روپو دی ورور یعنې لږه ګزاره وکړه چې ویلم که بس تاسو یې دغه کې نو خپل ځان ته دغه کې قربانۍ لرلی یو هغه خو دوه دي که نه او دوه دي ها بس ټیک دی انشاءالله دا جګونه مې دا ښه دی ښه دا ښه دي او یا دا کې 600 روپۍ به ځای کړو یاره وروره بس زه ستا شو ها هله چې الله ما غوښته راکه پیسې ورکړه دا جګونه د خیره همدا به قرباني کوو ښه 600 روپۍ ښه او الله دې الله دې خوشحاله السلام علیکم مبارک هم شي مبارک راځه مبارک شه راځه که نه راځه بس صبر وکړه یم زه کوی د قربانۍ څاروي دي خیال بیا ساتي ګورې بیا ویم دا چې ګوره د خیره قربانۍ پورې به ښه خیال ساتمه شوتل به م وراړوړمه بوتاوه به م ورته کومه او یخ یخې وګوره ښکلې ښکلې ورکړه او د خیره او ګرمي شوې ده لږې لامبومه زه ځم راځه